چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر شپې ووتو، هغه به د شپې ګشت کو ګرځېدو به خلکو دا حالات په معلومول. نو د یوې ښځې اواز راتو د کور نه، هغې دا شعر وی: تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه. شپه ډېره اوږده شوه، تیارې چې دی هر طرف ته خورې شوې، خو ملګری را سره نشته چې وخت ورسره تېر کړم. فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. په الله مې د قسمي که د الله نه یره نه وې، نو نن به د دې کټ دا خپې ټولې خوځېدلې وي. راغی عمر بن خطاب خپلې لور ته وی حفصې ته وی ښځې څومره صبر کولی شي؟ نو هغې ورته شپږ میاشتې یا څلور میاشتې. نو هغه بیا د قانون جوړ کړو، که څوک په غزا کې ځي، که جهاد کې، که هر څه کې، څلورو میاشتو نه زیات به بهر نه تېروي، لازم به راځي خپلې ښځې. ځکه د ښځې هم حق دی، لکه زمونږ دپاره هم دا فایده پرته ده. او دا به نه وي چې یاره پښتنې ښځې دي، منو موږ پښتنې ښځې دي، درنې ښځې دي، خبره موږ ته نشي کولی او دا بې حیایي ګڼي. خو موږ له هم الله عقل لا کړی دی، موږ به هم لږ ډېر ځان هوښیار کړو. صبر خو کوي، خو حق یې دی که نه دی؟ حق یې دی. لکه یو پلار وی زما دا زوی ډېر دینداره دی او دی صبر کوي، صحیح دی صبر کوي، خو ځوان سړی دی ته تپوس وکړه، شهوت د هغه په بدن کې پروت دی، دا طبیعي خبره ده، ضرورت لري واده ته. نو د هغه غلي کېناسته مطلب دا نه دی چې ته د هغه حق هغه له مه ورکوه. یا لور شوه کور کې کېنولې، د مشره ښځه یې جوړه شوه، دا چې ډېره دینداره جنۍ ده، دا د سره غږ نه کوي. نو تا ته ووایي چې ما واده که؟ جنۍ کله پلار ته ویلی شي چې ما واده که؟ یا رور ته کله ویلی شي چې ما ورکه؟ خو موږ له الله عقل لا کړی دی چې دا هم د الله بندګان دي، د دوی هم زړه دی. نو په دې باب کې د الله نه یره پکار ده.